السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی سئ چې په یوسي براوزر کې ایډز بند کړئ. یعنې دوستانو که چیرې تاسو یوسي براوزر استعمالوئ او ستاسو په موبایل کې ایډز را روان وي، نو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ایډز کلوز کړئ او دغه ایډز بند کړئ چې بیا دې ستاسو په موبایل کې ایډز نه ښکاره کوي، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دار کمته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو ګوره اوس زه راځم یوسي براوزر ته. کله چې ګوره دوستانو تاسو یوسي براوزر استعمالوئ او دلته تاسو ته په انټرفیس باندې ایډز را روان وي، که تاسو فیسبوک استعمالوئ، که یوټیوب استعمالوئ او د هغه رقم که ګوګل استعمالوئ، که بار بار تاسو ته ایډز مخته راځي او که تاسو غواړئ چې هغه ایډز بند کړي، د دې لپاره به دوستانو تاسو په مور آپشن بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په مور آپشن بټن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم دلته اولنی آپشن ده ایډز بلاکر. تاسو به راسئ په ایډز بلاکر باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو کله چې تاسو په ایډز بلاکر باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګوره ایډز بلاکر اون ده. که چیرې دغه ستاسو په موبایل کې آف وي، دغه به تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. نو ګوره دوستانو دغه زما په موبایل کې اوس ما آف کړئ، دغه به تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. نو کله چې ګوره دغه تاسو اون کړئ، بیا که ستاسو په موبایل کې ایډز رالو، هغه به دی ډایرکټ بندوي، ډایرکټ یې ختموي. دغه رقم ګوره دوستانو یو بل ایډز ده پاورفل ایډز بلاکر. نو کله چې هغه پاورفل ایډز وي، که چیرې تاسو غواړئ چې هغه هم بند کړئ، نو د دې لپاره به دوستانو دغه آپشن هم تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو دواړه اون کړئ، بیا به تاسو وکولی سئ چې په خپل موبایل کې ایډز بند کړئ، هغه که پاورفل ایډز وي او که د هغه ساده ایډز وي. نو دوستانو په دغه طریقه سره اوس تاسو کولی سئ چې په یوسي براوزر کې ایډز کلوز کړئ. نو دوستانو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ شوې وي. که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او دوستانو که هره پوښتنه لرئ، هرې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.